یوسل او دوه درس او د النساء د صورت اتیاوم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای فما لکم نو څه شوي په تاسو ای مؤمنانو فی المنافقین د منافقانو په باره کې فئتین چې دوه ډلې شوي، یعنی یوه ډله وایي چې مسلمانان دي او بله ډله وایي چې کافر دي. و حال دا چې الله تعالی ارکسهم ذلیله کړي دي هغوی، یعنی منافقان ذلیله کړي دي بما په سبب د هغو بدو عملونو کسبو چې دوی کړي دي. اتریدون آیا تاسو غواړئ ای مؤمنانو ان چې تهدو سمه لار وښایئ من هغه چاته ادوله چې هغه بېلارې کړي دي، چې هغه ګمراه کړي دي الله تعالی، یعنی چې د هغه د بدو اعمالو په سبب د الله تعالی عدالت ور باندې د ګمراه فیصله کړې ده. ومن او څوک یضلل چې ګمراه کوي الله تعالی، یعنی د چا اعمال چې د الله تعالی په عدالت کې د ګمراهۍ مستحق شي، فلن تجد نو ته به هیڅ کله پیدا نکې له هغه ته سبیله سمه لار، هیڅ کله به ورته سمه لار ونه ښیې. او فرمایي ودو هغوی غواړي، یعنی منافقان غواړي لو کاشکې تکفرون چې تاسو کافران شئ، کما لکه څنګه چې کفرو هغوی کافران شوي دي. فتکونون نو شئ به تاسو، یعنی تاسو او کافران سواء یو برابر. فلا تتخذو نو تاسو منیسئ منهم د دغو منافقانو نه اولیاء دوستی ورسره مکوئ، حتی تر هغې پورې یهاجرو چې هغوی هجرت وکي فی سبیلي په لار کې الله د الله تعالی. فإن نو که چیرته منافقان سره د دې چې د هجرت وسه او توان لري او بیا هم د هجرت کولو څخه تولو دوی مخ اړوي او د کافرانو سره یو ځای ستاسو په خلاف جنگ کوي او تاسو ته دسیسې جوړوي، فخذو نو نیسئ هم هغوی، وقتلو او وژنئ هم هغوی، حیثو هر ځای کې وجدتمو چې تاسو پیدا کوئ هم هغوی. ولا تتخذو او تاسو منیسئ منهم د دغو منافقانو څخه ولیا دوست، ولا او نه نصیرا مدد کوونکی. او الله تعالی فرمای الا مگر موجنی
الذین آغا منافقان یسولون چې اغوی یوځای شي الی قوم د داسې یو قوم سره د داسې خلکو سره بینکم چې ستاسو په منځ و بینهم او د اغوی یعنی د هغې قوم یا خلکو په منځ کې میثاق یوه معاهده او تړون وي او یا هغه منافقین هم مه وژنئ جاءو چې راشي اغوی کوم تاسو ته په داسې حال کې حسورت چې تنګې شوي وي صدورو سینې یا زړونه هم د اغوی یعنی چې زړونه یې تنګ شوي وي د دې خبرې څخه ان چې یقاتلو جنګ وکړي کوم ستاسو سره یعنی چې د خپل قوم سره ملګری شي او ستاسو سره جنگ وکړي نور د دینه تنګ شوي وي د دینه ستړي شوي وي او یا ستاسو سره ملګری شي یعنی د جنگ نه تنګ شوي وي نور نه د خپل قوم سره ملګری کیږي چې ستاسو سره جنگ وکړي او نه د ستاسو سره ملګری کیږي چې یقاتلو جنگ وکړي قومهم د خپل قوم سره ولو او که شاء اراده کړې وه الله تعالی لسلطهم خامخا به یې مسلط کړي وو هغوی علیکم په تاسو باندې فلقاتلو نو خامخا به جنگ کړی وو کوم ستاسو سره یعنی مطلب دا چې دغه منافقان چې تاسو ته راځي او جنگ کول نه غواړي که چیرته الله تعالی دوی ته جرأت او زړه ورکړی وو نو حتما به دوی د نورو کفارو سره یوځای شوي وو او په شریکه به په تاسو باندې حمله کړې وه او په تاسو به زورور شوي وو فإن نو که چیرته دغه منافقان اعتزلو ډډه کوي کوم ستاسو سره د جنگ کولو نه فلم او نه یقاتلو جنگیږي کوم ستاسو په ضد فلم یقاتلوکم او نه جنگیږي ستاسو په ضد والقو او درخواست وکړي غوښتنه وکړي الیکم تاسو ته یعنی ستاسو نه وغواړي السلامه د سولې یعنی تاسو ته د سولې درخواست وکړي فما نو بیا نه ده جعله جوړه کړې الله تعالی لکم تاسو ته علیهم په هغوی باندې د وژلو سبیله کومه لار بیا نو ستاسو د وژلو حق ور باندې نشته دی یعنی هغه منافقان چې د نورو کافرانو سره نه ستاسو په خلاف کومک کوي او نه ستاسو سره جنگ کوي او نه ستاسو سره د کافرانو په خلاف کومک کوي او نه د کافرانو سره جنگ کوي او تاسو ته د سولې درخواست کوي د سولې غوښتنه درنه کوي نو ستاسو په دوی نور د وژلو حق نشته دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین